أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، امید دی چې ان شاء الله ټول بروغ او جوړی. تاسو په خدمت کې د اسماء الحسنا د سلسله د څلورمې وظیفې سره حاضرم. دوستانو، الله رب العزت فرمایي زما چې کوم پاک نمونه دي په هغې سره ما راوبلئ، ما نه دعا وغواړئ. او حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی چې د الله یو کم سل نمونه دي، او چا چې دا یو کم سل نمونه یاد کړه هغه به جنت ته داخلیږي. د نن کم نوم مبارک د الله چې کم دی صفتی نوم هغه دی الملکو. د الملکو معنا دا چې حقیقی بادشاہ، لوی بادشاہ، او داسې بادشاہ چې هغه خپل یو هر حکم منلو باندې، خپل هر حکم په خلکو منلو باندې مکمل طاقت لري. او هغه داسې بادشاہ دی چې د هغه بادشاهۍ ته به کله زوال نه راځي. د دنیا بادشاهان به ختم شي، بادشاهۍ به ختم شي، خو هغه یو واحد لا شریک ذات دی، د هغه بادشاهي به تل تر تله وي. نن چې کوم نوم دی الملکو، د الملکو باره کې فرمایي چې څوک د هر مز نه پس یا ملکو کثرت سره لکه لا تعداد وي، الله رب العزت به دا سړی مالدار کی. که دا غریب وي دا به مالدار شي. او چې څوک د غرمې په ټیم کې 100 ځل شپږ شلې ځل دا ووایي، الله رب العزت به د زړه صفا کی او د ظاهر او د باطن مالداری بوله الله ورکی. که دا سړی دنیای طور باندې غریب وي به الله مالدار کی، او که دا باطنی طور باندې غریب وي نو الله رب العزت به هم هغه مالداری ورکی باطنی طور باندې. او د دې مبارک یو بل فضایل هم شته دی چې څوک دا اسم مبارک الملکو دا وای ډیر نو د نفس به د په کنټرول کې وي، او الله رب العزت به د نور مخلوق په مخ کې هم دله عزت او حرمت ورکی. او څوک چې د نر ختلو په وخت کې 3000 ځل دا اسم وایي نو د الله نه چې د کم مراد په باره کې سوال کوي الله رب العزت به هغه مراد ورکوي. کم دعا چې کوي الله به هغه دعا قبولوي. او که یو مالدار سړی هغه دا الملک القدوس ورسره قدوس ملاو کی نو الله رب العزت به د مال د هر قسم د غل غدو ډاکو د هر قسم نقصان نه بچ ساتي. او دغه رنګ دوستانو، څوک چې الملکو د سحر مونځ نه پس شپږ شلې ځل د خپل معمول جوړ کړي او همیشه وایي، الله رب العزت به د دنیوي او اخروي چې څومره حاجات دی هغه به پوره کړي. که دا مالدار غریب وي مالدار به کړي، که مالدار وي نو الله رب العزت به د مال حفاظت وکړي. او که دا عملی طور باندې اعمالو کې کمزوري وي نو الله رب العزت بدله د نیک عمل توفیق ورکړي. او دغه رنګې اخري فضایل تاسو بیانوم. که چېرته یو حکمران وي په یو عهده باندې هغه سرکاري وي، که ارز یو قسم عهده باندې هغه ناست وي او دا الملکو دا وظیفه همیشه وایي نو د دنیا څومره قسم چې بدماش او سرکش او متکبر خلک دي چې دته مخامخ کیږي نو هغه به د دوی فرمانبردار جوړیږي. دوستانو، زما چینل سبسکرایب کړئ او دا غنټۍ نشانه مو وهئ، او تاسو مو ته خپل رایه په کمنټس په صورت کې هم راکولی شئ. ان شاء الله د بلې وظیفې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوئ. د الله په امان.